د اسلامي امارت ځواکونو ګڼې بېلابېلې وسلې نیولې دي. دغه وسلې په کومه سیمه کې نیولې دي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو په وروستیو کې د یو لړپلټیزو اپریشنونو په ترڅ کې ګڼې وسلې او پوځي اوزار نیولې دي. دغه اپریشنونه د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې یې د ترهګرو د وسلو زیرمو او د وسلو د ناقانونه لیږد ډلو ته درانده زیانونه رسول شوي دي. د کاپیسا پولیسو په دې اپریشن کې 80 میله کلاشینکوفونه، 33 تومانچې، 15 میله درندې وسلې او 18 کړۍ د ګاډو ضد ماینونه موندلي او ضبط کړي دي. سربیره پر دې پولیسو څخه باندې 8000 ډول مرمۍ هم نیولې دي. دا مرمۍ د وسلوالو ډلو لخوا د اپریشن او تروریستي خوځښتونو لپاره چمتو شوي وي. په دغو اپریشنونو کې د وسلو او تجهیزاتو د موندنې او ضبط ترڅنګ 13 کسان چې په ناقانونه وسلو قاچاق او ساتلو کې ښکیل وو نیول شوي دي. د اسلامي امارت ځواکونو په تیرو کلونو کې هم په ورته ډول اپریشنونه ترسره کړي او ګڼې وسلې او تجهیزات له ترهګرو او ناقانونه ډلو څخه نیولې دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړیو کې د امنیتي ځواکونو هڅو تر ډیره پر دې تمرکز درلود چې د وسلو د ناقانونه سوداګرۍ د ترهګرو او وسلوالو ډلو مخه ونیسي. په څو ولایتي اپریشنونو کې د کلاشینکوفونو، تومانچو، درندو وسلو او چاودیدونکو توکو ګڼې زیرمې موندل شوي دي چې دغه وسلې د وسلوالو ډلو لخوا د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره کارول کېدلې. په تیرو کلونو کې د ترهګرو لخوا د ګاډو ضد ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو کارونه د ټولیزو وګړو ژوند ته ستر ګواښ و. خو د اسلامي امارت ځواکونو په دې اړه پراخ اپریشنونه ترسره کړل تر څو دغه توکي شنډ او د ترهګرو پر وړاندې مهم اقدامات ترسره کړي. د کاپیسا په څیر نورو ولایتونو کې هم امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلو د نیولو په اپریشنونو کې بریالي شوي دي چې دا په ټول هیواد کې د ناامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.